د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې د زیشان په نوم باندې یو انجینر اوسېږي او هغه د کویانو کار کوي، کویان جوړوي او بیا یې خرڅوي. نو یو ورځ دغه د خپل کور نه روان شي او ځي کوی خرڅوي. نو په دې کې چې د کوهي خواله ورسي، نو په دې کې بل خوا په یو کلي کې حفیظ نومې استاد اوسېږي. هغې ته یو کوی پکار وي او په دغه ساعت کې هغه حفیظ نومې استاد د دغې زیشان خواله راشي او ورته وایي: لکه زیشان انجینر صیب، خبر شوی یم چې دا کوی خرڅوي. او بالکل زه کوی خرڅوم، او که تا ته پکار وي چې په مناسب ریټ یې درله درکړم، ما ته پکار دی رایکه. نو په دې کې چې دغه زیشان نه کوی والي دغه حفیظ او روان شي. نو دا زیشان انجینر ډېر چالاکه وي په خپل ذهن کې، او کور ته لاړ شي او ځان سره سوچ وکړي: والا داسې کار راسه کومه چې سبا پسې ورځم، ما ته وایم چې په تا ما اوبه نه دي خرڅې کړې، په تا ما کوی خرڅ کړلی، کوی اوبو روپۍ به جدا راکړې. نو په دې کې سهار وختي هغه روان شي او د حفیظ نومې استاد خواله ور ورسي او ورته وایي: استاد جي، تا باندې ما کوی خرڅ کړلی، کوی اوبه مې د باندې نه دي خرڅې کړي. او که نه، زه هم په دې خبرې پسې راغلمه چې تا په ما کوی خرڅ کړلی، اوبه دې راباندې نه دي، او زما د کوی نه دې دا اوبه زر وباسه، که نه د دې به ماله کرایي راکړې، کرایي دا اوبه دې زما د کوی نه لرې که. نو په دې کې ورته زیشان وایي: نه نه، هسې ګپ لګومه، ګپ، کوی مې درباندې خرڅ کړلی اوبه. نو حفیظ ورته وایي: ګوره زیشانه، زه استاد یم استاد، او ته شاګرد یې شاګرد. د استاد او شاګرد ډېر غټ فرق وي، پوه شوې. خیر دی که انجینر یې. نو دوستانو، دا سټوري هم د دغې ځایې پورې وه. که سټوري هم خوښه شوي، څه سبق هم ترې حاصل کړی، کمنټس کې لازمي ولیکئ. او د داسې مزیدارو سټوریانو لپاره ورسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.